د کہانی شروعات د یو سړي نه کیږي چې هغه بوټو له ځمکه ګوډۍ لګیا وي. په دې کې د هغه بلچا یو سخت څیز سره ولګي چې د خاورو په لرې کولو سره هغه یو تابوت وخیږي. دې په زړه کې وایي چې دا مې له څنګه کور اخیستی دی چې په مقبره کې جوړ دی. دې تابوت کولو کې چې پکې پیسو سره یو سړی هم پروت دی. د دې په لیدو سره دې سخت ویریږي، خو د پیسو د لالچ د وجې واپس یې کولو کی او ځان له دې یوه ګټه راواخلي. دې تابوت پټ کړي او کور ته په رادننه کېدو سره هغه لوټونه ګوري چې هغه اصلي وخیږي. د ده په خپلو سترګو باندې یقین نه کېږي او د خوشحالۍ د وجې بله ټوله شپه خوب ورنشي. په سهار کېدو سره دې تابوت دوباره کولو کړي او دا ځل یې پوره راخالي کړي او کله چې حساب کتاب وکړي نو خبره د کروڑونو نه واوړي. خو دې په بینک کې جمع نه کړي، وي هسې نه چې د حکومت په نظر کې راشم. دې دغه پیسې په خپل کور کې پټې کړي او لږې شانتې د خرچې دپاره په جیب کې واچوي. دې ښه په سکون سره وده شي. وي اوس به ټول عمر په ناسته خورم. د ده په نیمه شپه کې سترګې کولو کړي چې د چا په ښکالو باندې پوهه شي. دې په یره کې پاسي او ډنډه په لاس ښکته کوشي، خو څوک هم ونه ویني. دې ځان له په دې خبره زړه ښه کړي چې دا زما وهم دی او چې ځان له پخه کړي. خو بار بیا د چا ګرځېدو په آواز پوهه شي. دې په دغه آوازونو پسې بار ته روځي چې د پیشو ټوپ یې سخت ویری او بیا په دغه یره کې پیسې وګوري چې زړه یې ښه شي. دې واپس خپلې کمرې ته خیجي چې لیټ بند کړي چې دې یو سوری وویني. د خپلو ځمکو وتښتي او بار ته راشي. دا زما وهم دی او د خپل ځان د مطمئن کولو دپاره هغه تابوت دوباره کولو کړي او مړې وړقوي، خو څه حرکت ونه کړي. په سبا باندې چې کله د ده سترګې وغړېږي نو د ده لاسونه او خپې د خټو سقایي. دې حیرانې وي زه څنګه دلته رالم، خو هغه ته څه هم یاد نو. په ده ناوخته یې او دفتر ته لاړ شي، خو هلته هم کار ته ډډه نه لګي. د چوټۍ په وخت کې چې کله دې کور ته راشي نو په کور کې دې د چا د ګرځېدو د خپو خاپونه وویني. دې خپل بوټ هغې سره وګوري، خو هغه د بل چا وي. دې په دې کې پیسې وګوري چې هغې له چاګوتې هم نه وي وروړلې. ده ته اوس هم دا وهم ښکاري او خپل ځان له د خیال د بدلولو دپاره لور سره ملاقات وکړي، خو د پیسو د وجې ورته خپله پریشاني بیان نه کړي. دې چې څنګه کور ته راشي د ټولو نه مخکې پیسې وګوري او بیا ښه خاپونه صفا کړي، خو چې څنګه لیټونه مړه کړي نو بیا ویریږي. دې د کړکۍ نه بار وګوري چې څوک په ګرځېدو باندې ویني او چاړه په لاس ورپسې ورشي. خو دغلته ده ته احساس وشي چې دا هر څه د هغه ورځ نه شروع شوي دي، د کمې نه چې ما دغه پیسې راغشتې دي. دغه پیسې راټولې کړي او واپس یې تابوت ته وولي او په تابوت میخونه ټک واخلي. په سبا باندې دې دفتر ته لاړ شي، خو سوچونه او فکرونه یې کار ته نه پرېږدي او د چوټۍ په بانه باندې کور ته راشي. کور ته په راتلو سره دې تابوت دوباره کولو کړي او د هغې کس تلاشي واخلي چې ورته څه چابیانې او بټوه میلو شي. دې پوهه شي چې دې کور اصل مالک دا دی او ما دا کور د قاتلانو نه اخیستی دی. دې چې څنګه سر ته وکړي نو هغه یروونکې بوډا ورته ولاړي، خو دا د ده خوب و او چې څنګه د کټه خپې کوزې کړي نو څوک ترې خپې ونیسي. دې سخت ګډوډ راپاسي او اوس یې خوب ته هم نه پرېږدي. دې دفتر ته رنګ وکړي او د دفتر نه د یوې هفتې چوټي راواخلي او دا فیصله وکړي وي دا به زه معلوموم چې زما دې کور ته څوک راځي. دې تابوت کولو کړي او پیسې ته راواخلي چې په څه باندې دې ټول کور له لیټونه او کمرې واخلي او په ټول کور کې رڼا کړي. اوس ترې رانه څوک بچ شي. کور ته په رادننه کېدو سره د ده نظر په یو وړوکي ور باندې ولګي چې د تابوت والا د سړي په چابې کولو شي. ښه په اصل کې یوه تیهانه وه. دې په هغې کې داخل شو د موبایل په رڼا سره یو څو بورې وویني چې په نږدې ورتګ سره هغه ټول مړي وخیږي. د صبر حد تمام شي. وي دا مې لا څنګه کور اخیستی دی او پولیس ته رنګ کوي، خو د پیسو د لالچ د وجې بیا رامنې شي او وده شي چې په نیمه شپه کې سکرین ته پام شي چې د په انګڼ کې څوک ګرځي لګیا وي. دې په تادې سره د کور ټول لیټونه آزاد کړي او د کیمرو نه اندازه لګوي چې دا کم طرف ته لاړه. په دې کې د کور بجلي لاړه شي. د یو پی ایس آزاد کړي چې په کیمره کې هغه کس کور ته را رسېدلی و. دې ورپسې کوتک په لاس ورمنډه کړي چې بار ته په وتو سره ماته پیالې پخ پکې لاړه شي او د تکلیف د لاسه چغې ووهي. ده لا دومره غوسه ورغلې وي چې په خوږ په باندې تابوت راکولو کړي او هغه مړې د ګریوانې راونیسي. وي که ته ژوندی نو ماته ځان وښایه پټ په پټه ولې کور ته راننوځي او هم په دغه ځای کې وده شي. په سبا باندې چې کله د ده سترګې وغړېږي نو هغه د دې سړي د پاسه پروت و. د هغه نه دومره سقابین ته چې دې الټې وکړي او بیا زر زر ځان د دفتر دپاره تیار کړي. خو چې څنګه په ګاډي کې کېني دغه تابوت والا سړی ورته ولاړي. دې ورپسې ورکوشي او هغه د وړاندې واپس په تابوت کې سملي. ده له په دې دومره غوسه ورشي چې د اونو د کټ کولو اره ورپسې راواخلي او خپتې کټ کړي او د وینو نسقا پسقا دفتر ته لاړ شي. د ده په لیدو سره د ده مالک د پسې راشي. وي دا په تا څه شوي دي، نه کار کوي او نه صفا دفتر ته راځي. خو دې په هغه هم چغې شروع کړي چې هغه سکیورټي راوغواړي او د نوکرۍ نه وباسي. دې د دفتر جامې وباسي او ډسبین ته یې واچوي او په تش بنین او جانګي کې د کور په لور را روان شي او ځان سره وایي چې ستا په نوکرۍ زه تنده
طرف نه غورځم زه د کروڑو روپو مالک یم او عجیبه خندا کې کور ته راورسي چې د کور ته یو گاونډي د مخ کې نه ولاړی هغه د تپوس کوي وستا په کور کې دا کند رسدا چې دومره سقابینه راغشتې دي دغه ته دو د پاره وي وسه هم نشتا چې خپل موبایل رو باسي وسه پولیس ترنګ کوم هغه بل د معلومات کی خدای نه مخ کې چې درنګ ملو کړي وو دې سټه ګوچت کیو هغه له سر لرو بغي او سر ورلا چوری کی او بیا په شان د هغه تهانه والا د مړو په پلاستیک کې راون غاړي او هغه مړو سره کېږي او هر سره ټول کې او ستړي ستومان ودی چې د کور ته سوکرا دنه چې کم د مرګري وو هغه په د ناسا په ورغټه شو داسې ورته لګي چې دې زما پیسو پس راغلي دي او په دغه یره کې ولا په ډریل بسر کې سوري وکي او دې هم په پلاستیک کې را بند کی او تهانه ته ورکوس کی بیا دې د ملګری په وینو سقا تابوت واپس را کولو کی او ټولي پیسې ترا واخلي او ځان سره په سوفه کې کیږي او لکه د لیوانو ور سره خبرې کوي ته صرف زمای څوک تیرانه هم نشي غسته او په دې خبرو کې سترګې ورشي د دبرو ډبېږي چې دی ورشي او غلي غونته وته وګوري چې هغه د بیلونو والے خو دې خو هم په دې نیت باندې ملکی چې ته زما د پیسو په باره کې پته لګې دي دا او په پلاستیک کې راون غاړي دی ور د بندول والے چې په دې کې د کور ته لور راشي دې کور ته پتا دې سره دنه کې او تا خانه ته ورکوځي وي ته هم زما پیسو پس راغلي کنه او د شاته نه پسرو وخی د لور چې کله سترګې وغړيږي نو غا په زنجیرونو کې تړلې شي چې پلار ورته وای وی زما د پیسو نه بسم شي ګینه دا کم چې پراته دي د دوی غونته حال بدی وی دا صرف زما پیسې دي دیلا سو کوم ګوتې نشي ورولې لور ورته وای وی تلې ونی شي چې په دې د سخت غو صبر شو چاړه ورته ونیسي خدا خبره ودرې چې دا مې لور ته د خپل لیونتوب اندازو شو دغه ټولې پیسې را ټولې کی او پېټرول په واچي او چې څنګه ورته اور د ورته کول والے نو لیټر بل نشي چې څه د وجه دی سره د هغه پیسو بوډا سره په تابوت کې وردن نشو تابوت پزان پس راپن کی او هر څه ختم شي تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګی تا ما تخپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوی ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازه بای بای